بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې نن سبا د خلکو دا خیال دی چې باید په اخلاقو باندې ډیر زور ورکول سوي، د لمنځونه یا ژوره ایله کول دا خو حقوق الله دی، الله به معاف کي، خو پر حقوق العباد باندې باید ډیر خبرې وسي، مسایل بیان کول سي. آیا دا خبره څنګه؟ او عزتمنو، یقیني ځینې کسان دا فکر او سوچ لري، ځکه بله زموږ یوه مسله بیان کړې ول هغه د ژورې متعلق، نو یو سړي 15 منټه میسج رالیږلی، نو دومره خبرې پکې کړې وې چې مولوي صاحب زما دا مشوره ده، زما دا میسج دی چې دا ژورې و دا لمنځونه و دا و هغه شان چې کم دي دا خو حقوق الله دي، دا نور پر اخلاقو پر دې باندې باید ته ډېر بیانونه وکړي چې دا خلک متاثره سي. نو ډېر اوږد نظر یې راکړي، خو دا هم د شیطان یو غټ چکر دی. جامع الفتاوا جلد نمبر 5 صفحه نمبر 221 هغه دا لیکلی دی چې داغه سوچ دا فکر صحیح نه دی، ځکه د اخلاق د صحیح کولو دپاره هم لمونځ ضروري دی، او دا د شیطان چکر دی، د شیطان چال دی چې د حقوق الله سه د عباداتو سه د راګرځولو دپاره الټه سیده خبرې د سړي په فکر او سوچ کې وراچوي، د انسان په ذهن کې ورواچي چې اخلاق چې صحیح نه وي نو د لمانځه څه فایده. شیطان ته دا اطمینان وي چې دا سړی به د مرګ پر اخلاق هم صحیح نه کي او د لمانځه څخه به هم د همیشه دپاره محروموي. نو چې کم سړی د حقوق الله خیال ساتي هغه به بیا د حقوق العباد هم پابندي کوي. دا امکان نه لري چې حقوق الله دې پاماله وي او د حقوق العباد خیال وساتي، ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې لمونځ دی دا تا د فحش او د منکراتو د بد اخلاقي سره ګرځوي، او ته د لمنځه خیال نه ساتې و اخلاق صحیح، د حقوق الله د الله د احکامو خیال نه ساتې و د خلکو د حقوق خیال وسات، دا هېڅکله نسي کېدلی. نو محترمینو، عزتمنو، د شیطان په چالو کې مه راځئ، مه د هغه شیطانانو چې روشنخیاله کمونیسټ نظریه لري او دوی د خلک د عباداتو څخه د لرې کولو دپاره رنګارنګ سوچونه او فکرونه دوی په ذهنونو کې اچوي چې د دې ضرورت نسته، دا نسته، دا نسته. د شریعت د هر جز خیال ساتل پر مسلمان باندې ضروري دي. دا هېڅکله نسته چې دا مشوره او که دا مشوره او نه، هر جز خیال به ساتې. والسلام.